تر هغه وخته چې په افغانستان کې ناټو او امریکا حضور ولري، تر هغه وخته چې زموږ رهبران، هغه رهبران چې د حکومت په راس کې وي، هغه جدي خلک، ملي خلک او په پیاوړي ډول وایي چې په رښتیا افغانان نه وي، همدغه خلک به بیا هم په افغانانو پاچاهي کوي. دوی که مړه کېږي د دوی زامن به راجګېږي، لکه څنګه چې اوس وینو. کله چې پلار مړ کېږي زوی راجګېږي. په افغانستان کې ماموریت اصلا صادره او واردی نه وي، هغه وزیر کېږي، هغه سلاکار کېږي. دې ته ورته په لسهاوې نور مسایل به تاسو ووینئ، تر څو چې همدغه هیوادونه چې په افغانستان باندې لکه څنګه چې د ملي وحدت حکومت یې وتاپه، په همدې ډول به په موږ باندې همدغه خلک تپي، بیا به هم تپل کېږي، بیا به هم موږ د دې خلکو د لاس اله ګرځېږو. لکه څنګه چې اوس ملت یرغمل نیولی دی، همدغه څو کسان دي، همدغه څو د جهاد رهبران دي، همدغه څو ټوپک سالاران دي چې جهاد یې د ځان سرمایه ګڼلې ده. او ګورئ، یوه ډیره مهمه مسله چې دوی یادوي، د جهاد ټول خواږه دوی خوري. هغه چا چې په رښتیا جهاد کړی دی، څوک چې شهیدان شوي دي، د هغوی یتیمان پاتې شوي دي، معلول شوي دي، د هغوی پوښتنه چا کړې ده؟ همدغه میلیاردران چې موږ تاسو د یوې غټې سیمې امپراتوران ورته ویلی شو، آیا دوی تللي دي یا په بل ډول موږ تاسو ووایو؟ هغه د خوست مجاهد چې کوم دی، د خپل یتیم، د خوستي یتیم پوښتنه یې کړې ده؟ هغه پنشیری مجاهد چې ځان ته د جهاد سردار وایي، او هغه لاسلیکونه چې دغه سره کول، د روس سره چې د سالنګ په لاره ماته دومره پیسې راکوئ، تاسو ته هېڅ نه وایم، هغه پیسې جمولې جیب ته یې اچولې، آیا د کوم پنشیري د یتیم پوښتنه یې کړې ده؟ هغه بدخشای چې کوم د بدخشي په سر باندې تجارت کړی و، آیا د بدخشي د یتیم پوښتنه یې کړې ده؟ په قندار کې دغسې په ټولو ولایت کې همدغسې سرچپه ده. دلته هر څه د جهاد د ځان معنوي میراث ګرځولی، واک یې د ځان معنوي او فزیکي میراث ګرځولی. د افغانستان خلک یې د ځان مریونه ګرځولي دي، غلامان یې ګرځولي دي. د جهاد په مورد چې غږیږي چې مجاهدینو دلته دغه کار وکړه غلط منفي، درته وایي چې نه به غږیږي. لکه نن چې ډاکټر صاحب عبدالله وویل چې ځینې منفورې څیرې دي چې د جهاد منفوره وي، نو موږ څنګه ووایو چې کابل هم کنډواله که، اردو هم په پاکستان خرڅه کړه، ټانکونه هم په پاکستان خرڅ کړل، افغانۍ پیغلې هم په عربو راته خرڅې کړې، څنګه موږ ووایو چې دا تاسو ښه کړي؟ بسیار تشکر.